د میدان وردګو ولایت سپورت بدني روزنې او قوت رومي فدراسیون په ګډه همکارۍ د درې ولایتونو کاپیسا، کابل او میدان وردګو ترمنځ د فتح ورځې د لمانځلو په مناسبت د استقلال جام څلورم پړاو سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالیو کې 80 تنه ورزشکارانو برخه اخیستې. مسؤلین وایي له یادو سیالیو موخه بېلابېلو ورزشي څانګو ته وده ورکول دي. خوشبختانه دغه سیالۍ د قوت رومي رشتې ته وده او زموږ د ورزشکارانو او زموږ د ولایت قوت رومي رشتې منتخبه سیالۍ هم په دغه سیالۍ په جریان کې ترسره کړي تر څو د ولایت یوه ښه نمایندګي وکړي او کوم استعدادونه چې نن ځلیږي هغه به د ولایت په سطحه باندې د ملي سیالیو کې ګډون کوي. ورزشکاران وایي دا ډول سیالۍ د سالمې ټولنې په روزنه کې رغنده رول لوبوي او زیاتوي چې هر کال د فتح ورځې په مناسبت ځانګړي تمرینات او سیالۍ لري چې خلکو ته د یووالي ورورولۍ پیغام لیږدوي. لوبه خو چې دا ورزش دی اول د هر انسان لپاره ورزش ډېر ښه شی ده. صحت بروغي، بدن بروغي، له چار سیګرټ له دې عملونه به هغې ورزشي اخلاق به لري او آینده کې کولی شو چې مخ ته لاړ شو. موږ هم چې نن هر کال برنامه لرو د فتحې د ورځې لپاره. موږ شاګردان آماده کوو د نمایشات لپاره، ډېر ښه نمایشات ترسره کوو، منګي ماتوو او نور نانچکو ده، دفاع شخصي ده، تیږې ماتول دي، مثلا موټر په خپل سینه تیرول دي. دغه شیان موږ لار ته چو. و تقاضای ما به همی است که بیشتر همی تو مسابقات برگزار شود به خاطری که جوانها از ترک اعتیاد و از مواد مخدر به ورزش رو بیاورن. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم د یاد ولایت سپورت امریت په کوربتوب د والیبال سیالۍ ترسره شوې چې د ګڼ شمېر ولایتونو لوبغاړو پکې برخه لرله.